نصیحت غواړي، وعظ غواړي، بیان غواړي، دې ته ویل غواړي چې دا کار کوه، دا کار مه کوه، نو ورسره دا روح چې دی دا تازه ایمان زیاتیږي، ایمان کې ترقی انسان ته میلاویږي. لکه څنګه چې یو سړی خپل ماشوم ته مه کوه نه وایي او داسې وکړه دا دله ښه دي، دا مه کوه دې کې درته نقصان دی نه وایي، نو هغه ماشوم ته بیا ګوره او د هغه انسان هغه بچي ته ګوره چې هغه وخت په وخت بچي ته نصیحت کوي، تربیت ورته ورکوي، داسې کوه داسې مه کوه، دواړو کې د ځمکه او اسمان فرق دی. وجه معلومه ده چې دا یو وخت په وخت خبره اوري، دته کیږي خبره، دته لار ښویې کیږي، دی که په غلطه رواني نو دی منع کیږي چې یا منع کړی کیږي چې دا کار مه کوه. دغه شان دا عام مسلمانان دي څو پورې دوی نصیحت د الله او د الله د رسول اوري نو د دوی ایمانونه هغه برابري، او چې څو پورې دوی ځان تړلی وساتي د قرآن او د حدیث سره او د دینی مجالسو سره نو د دوی ژوند برابر روان دی، د دوی په ایمان کې ترقي کیږي، غلطو کارونو نه منع کیږي، او چې څومره د دې مجالسو نه انسان لرې کیږي نو هغه سپیروالی یا زه به داسې ویم چې هغه توروالی د ګناهونو هغه د محسوسوي په خپل ژوند کې. دا خبره داسې هم نه ده چې د دې وضاحت ته ډېر ضرورت دی، نه، یو خبره انسان محسوسوي د هغه ډېر وضاحت ته ضرورت نه وي. پته نشي تاسو به ما نه په دې ټکي خفه نه شي، ما زه خو محسوسوم چې څومره دیني مجالسو نه انسان لرې کیږي یا پکې وقفه راځي نو ایمان کې کمزورتیا راځي. اوس که یو سړی وي چې زما هغه کې نه راځي نو زه دا خبره ده سره منم نه، ځکه چې ایمان دا په ځینې ولاړ دا کمیږي او زیاتیږي. نو کمیږي، یوه لار د کمیدو هغه دا ده چې انسان د دیني مجالسو نه د وعظ او نصیحت نه لرې شي، نو په دې سره ایمان کمیږي. څنګه چې ګوره دنیا مثال به درله درکړمه نو ډېر به واضح او ډېر به بې ښه پوه شو، ځکه چې دنیا په مسله باندې موږ ښه پوهېږو. یو سړی دی هغه د هغه خبرو اترو نه لري، کومې خبرې اترې چې د مزدورۍ سره او د تجارت سره تعلق ساتي او د بازارونو نه او د دوکانونو نه لري، د ده د دنیا کیفیت یو شی دی، دی په دنیا کې هسې مړ غونته کېږي، نه مزدورۍ ته ډېرې ډډې لګي، نه ډېرې منډې وهي د دنیا دپاره. او یو هغه دی چې د داسې خلکو په منځ کې ناست دی چې سهار ماښام هغوی دغه یو ورد کوي، د دنیا پیسې او مال او تجارت او ما دا واغستو تا دا واغستو، دا په موږ باندې اثر کوي. که یو پیر زه به ته خپله قصه وکړم، یو ځای کې پروګرام و نو ټول هغه اکثر تاجران نو پروګرام کې چې زه ناست وم نو هغوی باس راواغستو، یو وی دا هغه بل وی دا ما دا وکړو ما دغه وکړو ما داسې، حالانکې دا د مجلس د آدابو خلاف خبره ده. مجلس کې به هغه خبره نه بیانوي چې هغه د مجلس د یو څو افرادو سره تعلق ساتي، که عامه خبره په مجلس کې کېږي الا دا که ضرورت راپېښ شي څوک سوال وکړي بیا به کوي، نور دا د مجالسو د آدابو خلاف خبره ده چې ته دوه درې کسان ناست او دوی ټول مجلس یرغمال کړی او یو موضوع خپله راغستې. الغرض هغوی لګیا په دې مسله کې ما ورته غوږ و، دا دومره خبرې چې ما واورېدې که نه نو دې زه هم فکرمند کړم، زه د په الله قسم وخورم زه یې فکرمند کړم چې زه راووتم لکه ما دا دنیا به کم طرف روانه او ته به کم طرف روان، هلته خبرې هغوی د ملیونونو او د لکاو ریالونو کوي. یعنی سبحان الله ما دا په خپله محسوسه کړې ده چې د یو مجلس کې د ډېرو خبرو اورېدو زه په خپله فکرمند کړم چې لکه دا څه کیسه ده. نو خبره مې دې پورې کوله چې کوم سړی د مجالسو کې ناست د دنیوي منډه ډېره وي، ولې ځکه چې دی وخت په وخت خبرې اوري،
کوم سړی بازار کې ژوند کوي، تجارت په میدان کې ژوند کوي، د منډه به ډېرې په نسبت د هغه چې هغه دین لري. دا شان دا دین دی. څومره چې ستا د دیني خلکو سره تعلق وي، دیني مجالسو کې ستا ناسته پاسته، ستا ایمان به ډېري. څومره ته لرې کېږي، ستا ایمان چې د هغه کمزوری کېږي. نو دا د الله رب العزت لوی احسان دی په موږ باندې، او لوی کرم دی د الله چې موږ له توفیق او طاقت را کړی دی. څه نه څه په دې مجالسو کې د ناستې، څه نه څه، ځکه چې الحمدلله وخت په وخت موږ ته زموږ هغه غلطیانې هغه په دې مجالسو کې ښویې کېږي. تا کې دا غلطي ده، تا کې دا کار غلط دی، داسې مه وایه، داسې نه ده پکار. او په دې مجالسو کې وخت په وخت موږ ته د دنیا او د آخرت د ترقۍ خبره کېږي، صرف د آخرت نه، د دنیا او د آخرت. نو دا زموږ خوشنصیبي ده الحمدلله. او چې کله د انسان په برخه دین او دنیا جمع شي که نه، دا د لویې برخې خاوندي. او ځکه دا دعا الله رب العزت قرآن کې هم ذکر کړې ده او موږ یې په مخه غواړو. رسول صلی الله علیه وسلم به اکثر دا دعا د الله نه غوښته. انس ابن مالک رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم به دا دعا اکثر غوښته، او دا داسې دعا ده چې ټول خیر د دنیا او د آخرت را جمع کړی دی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. څومره چې دا دعا غوښتی شي غواړئ د الله، د کتاب کې د الله نه د دنیا خیر هم وغوښتو، د آخرت خیر دې هم وغوښتو. کله انسان دنیا د الله نه غواړي، خو صرف دنیا غواړي، دا سوال پکې دنه هیر شي چې الله هغه دنیا راکړه چې زما پکې خیر. د دنیا په هر نعمت کې ګوره زمونږ خیر نه دی. که یو سړی دا غواړي چې مال الله بچي راکړي، ظاهري خو دا واضح ده چې په بچو کې خیر دی. خو کله داسې چې د یو انسان په نصیب کې چې کوم بچی لیکلی شوی پای کې خیر نه وي، خو دی د الله نه غواړي. د شان ګاډی غواړي، کور غواړي، ښځه غواړي، ډېر ودونه غواړي، ډېر بچي غواړي، شهرت غواړي. او دا خو درته پته نشي چې بس کې خیر دی او بس کې شر دی. خو دې دعا کې ته د الله نه د دنیا خیر غواړي. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، ښایسته ژوند. ښایسته ژوند هغه چې پای کې خیر، او دغه شان د آخرت خیر ته مو غواړي. نو دا دعا به رسول صلی الله علیه وسلم ډېره غوښته. او خبرې مقصد دا دی چې کله دین او دنیا الله چاته ورکي، نو دا خوشنصیبه انسان دی. نو سره زمونږ د دې دنیا او دنیا د دې منډو الله رب العزت که موږ له توفیق راکړي چې موږ پکې دین واورو، موږ پکې د دیني مجالسو کې ګډون وکړو، نو دا به زمونږ خوشنصیبي او دا به د الله احسان په موږ باندې، د الله کرم به په موږ باندې، او الله رب العزت دې د دې نعمت نه موږ نه محرومه کوي. او الله رب العزت دې موږ د مرګه پورې د دې مجالسو سره تړلي وساتي. او الله دې موږ له مرګ په داسې وخت کې راولي چې موږ د هغه دین زده کوو. هغه درسونه کوم چې زموږ سلسله واري هغه به انشاءالله سبا نه شروع کوو. او زما د جمعې په ورځ اراده وه چې زه اولنی درس او بیان وکړم، خو طبیعت زما ښه نه و. د سفر نه چې کله انسان راواپس شي ستړی شوی او بیا دمه وکړي، نو ستړیوالی او عیبونه هغه څه وخت بعد راښکاره شي، نو د هغې د لاسه بیا هغه درس ونه شو. نن به یو څو مختصر خبرې صرف دې دپاره چې موږ ورسره سټارټ والو او موږ تازه شو. ډېر وخت چې انسان د یو شي نه لري که نه، نو دې کې هغه سټارټ اخیستل انسان ته بیا ګران وي چې اوس په څه طریقه. او شیطان انسان ته دومره ګران کړي. شیطان خو معمولي موقع غواړي. ځکه زه دې ملګرو ته وایم وخت په وخت، زه هم د درس نه د بیان د اورېدو نه حتی الوسع به چوټي نه کړي. ځکه چې یو پیر د په ځان دا دروازه کولاو کړه که نه، نو شیطان دې بیا نه راپرېږدي. که هغه پیری شیطان دی او که هغه په انسانانو کې شیطان دی، ادي بیا نه راپرېږدي. ځکه چې تا خون واغستو، چې یو پیر دې خون واغستو، بیا بل ورځ به بیا زه بیا بل ورځ د انسان هغه عبادت چې دی هغه پاتې شي. نن زه تاسو ته د یو داسې عبادت په باره کې خبره کول غواړم چې هغې ته ویلی کېږي مفتاح الخیرات، د خیر د کارونو کنجي. څومره چې د خیر کارونه دي که نه، د هغې چابي او د هغې کنجي.
هغه په یو عبادت کې ده او هغه عبادت هم ډېر مختصر عبادت دی خو موږ ترې غافله یو داسې عبادت نه دی چې په هغې کې سم مال لګي په هغې کې سم بس بدن به ټوټې ټوټې کې او په هغې کې به اهل و عیال او هر څه قربانې هغه مختصر او ډېر وړوکی عبادت دی وړوکی په معنی د دې چې یعنې وخت پرې ډېر نه لګي نو ډېر غټ عبادت دی هغه عبادت چې په هغې سره ستا دنیا هم برابرېږي او ستا آخرت هم برابرېږي د دنیا هر خیر چې ته غواړې الله رب العزت دې تاله درکړي هغه عبادت چې د هغې سره زړه را ژوندی کېږي هغه عبادت چې هغې سره زړونه رڼا کېږي هغه عبادت چې د هغې د لاسه الله رب العزت انسان له نعمت ورکوي او که نعمت ته سره یي نو د دې عبادت د لاسه د نعمت چې دی د ډېر وخته پورې انسان سره پاتې کېږي هغه عبادت چې کله دغه عبادت ته کې نو الله رب العزت تا د مصیبتونو او غمونو نه ساتي هغه عبادت چې د هغې د لاسه انسان ته ګناهونه بخلی کېږي انسان الله ته نږدې کېږي او د جهنم نه لرې کېږي جنت ته نږدې کېږي د جهنم نه لرې کېږي الله رب العزت پرې راضي کېږي او ما په دې باندې درس کې خو په منځ منځ کې خو موږ ډېر د عبادت ذکر کړی دی خو ما پرې مستقل یو بیان هم یو وخت کې کړی ډېر مخکې او هغې ته ویلی کېږي الاستغفار استغفار معنی په عربۍ کې مختصر دا د الله نه بخښنه غوښته مغفرت چې یا الله زما ګناهونه وبخښه مختصر معنی دا ده دا عبادت زموږ نه ډېر ټیم نه لري دا عبادت یعنې ته استغفر الله یو سیکنډ زم چې کیدای شي یو سیکنډ ستا د ژوند نه واخلي استغفر الله یا اللهم انی استغفرک واتوب الیک د دې نور هم ډېرې صیغې دي ما پرې د اذکارو په درس کې تفصیلي خبره هم کړې خو مشهوره کمه هغه دا ده استغفر الله چې هغه زمونږ ماشومانانو ته هم یاد دی زمونږ زنانو ته نارینهو ته عوامو ته علماو ته ټولو ته یاد دی خو دا ټکې استغفر الله ویل د معمولي مه ګڼه په دې کې دومره لوی خیر پروت دی دومره لوی که دغه خیر زه شمارل شروع کړم که نه نو په دې یو بیان کې زه هغه خیر تاسو ته نشم شمارلی پوره کم خیر چې الله رب العزت صرف په دې یو کلمه کې اخوی دی په دې یو ټکي کې یا په دې یو خبره کې هغه استغفر الله یعنی مطلب یې دا دی یا الله تا نه بخښنه غواړم ما ته بخښنه وکړه استغفار هر کله چې یو قوم په ګناهونو کې ډوب شي که نه او هر کله چې یو قوم د الله رب العزت نه لرې شي څنګه چې دا ځمکه وچیږي هغې له باران پکار دی نو دغه شان چې کله دا ایمانونه وچیږي که نه او ګناهونه ډېرېږي هغې دپاره څه پکار دی هغې دپاره استغفار پکار دی نوح علیه السلام خپل قوم ته دا نصیحت کړی دی نورو انبیاو کړی دی زه به یې تذکره درته وکړم خو نوح علیه السلام خپل قوم ته ویلي وو استغفروا ربکم انه کان غفارا د خپل رب نه بخښنه ډېره غواړي استغفار ډېر وایي الله بخښونکی ذات دی که په دې استغفار کې یو بله فایده نه وي صرف پکې ده کوي چې الله پې ګناهونه بخښي دا پوره نه یوه بله فایده دې پکې نه وي صرف ده کوي چې څوک استغفار وایي الله د هغه ګناهونه بخښي دا څومره لویه فایده ده فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا او یوازې دا نه یرسل السماء علیکم مدرارا باران به راووري الله رب العزت د استغفار د لاسه الله رب العزت د اسمان نه په تا باندې خیر راوړي باران ګورې د هر خیر جړله ده په ځمکه کې چې څومره رزق موږ ته میلاویږي که نه د دې جړله هغه د اسمان نه باران دی اوس زموږ په دې علاقو کې دې ورځو کې بارانونه نشتي سوکړه ده خو زموږ دې طرف ته سوچ نه دی تللی چې موږ په دې استغفار کې څنګه یو کله موږ یو وجه بیانو کله بله وجه بیانو کله درېیمه وجه څلورمه خو دې ته موږ چېرته سوچ نه دی کړی چې موږ دا استغفار وایو او که نه وایو
موږ د الله نه بخښنه غواړو او که نه خو ما دا خبره تاسو ته یو پیر ذکر کړې وه پته تاسو ته به یاد وي که نه به استغفر الله به وې خو د زړه نه به یې وې لکه یو عادتي داسې ویل استغفر الله نه به معنه پوهېږي